بله مسله قدرمنو اوریدونکو چې دې ته تاسو دقیقا متوجه اوسئ. که چا زموږ یو مونځګزار رور یا خور 2 رکاتي مونځ یې 3 رکاته ادا که، یا 4 رکاتي مونځ یې 3 رکاته ادا که، یا یې 4 رکاتي مونځ 5 رکاته ادا که. ښه متوجه اوسئ. مونځ دی 2 رکاتي خو دی 3 رکاته پورته شه، یا مونځ دی 4 رکاتي دی 3 رکاته کې کېناست، یا مونځ دی 4 رکاتي خو دا جګ شه 5م رکات ده. نو هغه 2 رکاتي کې چې دا 3م رکات ته پورته شوی، هغه سره د یو بل رکات هم ضمه کړي چې 4 رکاته شي، او هغه مونځ چې 4 رکاتي دی چې دا په 3م کې ناست دی پورته دي شي 4م دې وکړي، او هغه مونځ چې 4 رکاتي دی دا 5م ته پورته شوی، هغه سره د یو بل ضمه کړي چې 6 شي، او په آخر کې د سجدې سهو وکړي، دا لمونځ یې نفل شو، خپل مونځ دې بیا راوګرځوي. مونځ 2 رکاته فرض دی، خو دا 3م ته پورته شه، چې 3م ته پورته شه نو 1 رکات دې بل هم ورسره وکړي 4 شو. مونځ دی 4 رکاته دا 5م ته پورته شه، 1 رکات دې بل هم ورسره وکړي چې 6 شي، نو دا کومه مونځ چې دې زیات کړی دا یې نفل شو، خپل مونځ به بیا کوي. اما یوې مسلې ته متوجه اوسئ. که چیرې هغه په 2 رکات کې د تشهد په اندازه قاعده کړې وي، بیا 3م رکات ته پورته شوی، او یا یې په 4م رکات کې د تشهد په اندازه ناسته کړې وي، 5م رکات ته پورته شوی وي، بیا یې مونځ درست او پوره دی، د سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی، 2 یا 4 فرض شو او 2 رکاته یې نفل شول. دا هغه مسائل دي چې زموږ فقهاو دا لیکلي دي. 2 رکاتي مونځ دی خو په 2 رکاتو کې ناست دی، په اندازه د تشهد ناست دی، 3م رکات ته پورته شي، نو 1 رکات دې بل وکړي، مونځ یې پوره دی، 2 رکاته به یې نفل شي، 2 به فرض شي. یا 4 رکاتي مونځ دی، په آخره قاعده کې 4م رکات کې ناست دی، خو بیا پورته شوی 5م ته، نو 1 رکات دې بل هم ورسره وکړي، هغه به 2 نفل شي، 2 به فرض شي. فقهاو لیکلي چې مونځ یې پوره دی، او په دې صورت کې سجدې سهوې ته هم اړتیا نشته دی. دا په هغه صورت کې چې په 2م رکات کې 2 رکاتي مونځ کې 2م رکات کې ناست نه دی، 3م ته پورته شوی، نو هلته د یو بل ضمه کې 2 به نفل شي، نو د مانځه اعاده بیا پې لازم ده. همدارنګه په 4م رکات کې که ناست نه وي، 5م ته پورته شوی، یو د بل وکړي چې 6 شي، نو بیا په دې صورت کې سجدې سهوه پې لازم ده، او د خپل مونځ به بیا راګرځوي. اما که په 2 رکاتي کې ناست و 3م ته پورته شوی و، یا په 4 رکاتي کې ناست و 5م ته پورته شوی و، په دې صورت کې بیا د سهو هم پې نشته دی، او د خپل مونځ کامل او پوره.